Assalamu alaikum everyone and welcome to Pashto English Studio. Today we are going to talk about simple present tense. Nan ba manga the simple present tense pa hakla khabare ko. Simple present tense it shows an action which happens daily, weekly, monthly or yearly. Da zamana mang sara haga amal zahirai چې کوم هر ورځ کیږي یا هر هفته کیږي یا په میاشت کې کیږي او یا د کال په بیسس باندې کیږي سټرکچر موږ سره به دی زمانه کې موږ سره دوه سټرکچر دي یو موږ سره چې دی سنگولر سټرکچر دی او یو موږ سره پلورل سټرکچر دی سنگولر سټرکچر کې موږ سره سبجیکټ به هی شي ایټي یا د دې په ځای باندې یو کس نوم plus v1 the verb base form اثر به منګه es یا ies اضافه کو plus rest of the sentence او موږ سره چې کوم plural structure دی هغه I we you they plus v1 plus rest of the sentence اوس به موږ دا structures راخلو او یو څو examples بچی دی پکې موږ جوړو example number 1 he goes to school هغه سکول ته ځي نو دا اکشن موږ سره په ډیلی بیسس باندې کیږي نو چې کوم اکشن موږ سره په ډیلی بیسس باندې کیږي او سنگولر سبجیکټ کوي نو هغه به موږ داسې وایو سبجیکټ به راخلو ورب سره به اس ایس یا آی ایس اضافه کوو وی پلی کرکټ آن سنډے دا اکشن چې دی په ویکلی بیسس باندې کیږي او دغسې به موږ په سمپل پرزنټ ټینس کې وایو چې که سبجیکټ موږ سره پلورلی نو د ورب به موږ فرست فارم لګو I get salary every month دا چې دی اکشن موږ سره منتلی بیسس باندې کیږي هر میاشت کیږي او it snows in New York every winter په هر وینټر هر ژمی چې دی په نیویارک کې واوره کیږي دا اکشن چې دی موږ سره په ایرلی بیسس کیږي دا د سمپل پرزنټ ټینس د غونډو نه اسانه ډیفینیشن